آیا غواړي چې په زړه کې دې د نیک عمل کولو توفیق وي نو بیا د جمعې لمونځ مه قضا کوه. د جمعې د لمونځ پرېښودلو سره زموږ د زړونو څخه رحم لرې کیږي. د جمعې د لمونځ پرېښودلو سره به موږ د نیک عمل څخه هم محروم شو. د ابو داود شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ترک 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. څوک چې د سستی په وجه 3 جمعې لمونځ پرېږدي نو الله تعالی به د ده په زړه باندې مهر ولګوي چې د ده په وجه و بیا د نیک عمل د توفیق نه محروم شي. ګرانو ورونو، زموږ په ټولنه کې داسې ډیر خلک شتون لري چې د جمعې لمونځ ته هیڅ توجه نه کوي. نو راځئ چې د دې عظیم نعمت د الله تعالی څخه ګټه واخلو او هر جمعه لمونځ په سمه توګه ادا کړو او د عذاب څخه ځان وژغورو او نور مسلمانان هم ترې خبر کړو.